تیره شه په خپو کې یې کوي پانزیب نه دی ټول لکه تیره تیره راځه دې مېل ته ماته شي په ناسته باندې تا سره دا غم د پانزیب دین دی چې جاپایي خو روان دي خوره وسرې ده خو چې پتیلې یې څه کړه یا دا ډېر روان دي کیدای شي کور ته وړي جاپایه السلام علیکم جاپایه دا ټولې پتیلې څه کړه دې پتیله بدرې ما ولا په کلو جوړ کې غټه پتیلې ده انته جواب ورکړه دا شرم ته نه کوي څه پتیله کاکا جي وایي دا څه پتیله بدرې ما په کلو جوړ واچولې په شادي خال کې او هغه مو چې دا کور ته یوسه خیر دې نیمه ستاسو شو نیمه زمونږ شو الله دې دا په شړه کو لګي یو هفته شو چې تاسو په نغرو کې اوبه اړولې دي هلته راغلي په خال کې ناست بیا تاسو پتیلې راډکې کړې یاره خفه کېږم غم خادي داسې وي نه خپلو موږ نه خفه کېږو خفه شې لږ ریوان کوو لږ شرم وپېژنئ چې تاسو پتیله هلته بیا لکه کړې وه لکه مطلب دا شادي حال راوړي بس نه وي یاره خفه کېږم خو ګلخاني به دا خبره کوي چې ځان له خپلې پیسې یوسه یو او نو زما ایسې ته دا کړې ده چا دې ورکړې دا ده کله نو بدرې ما ته غولو خوړل خپلې راټولې بدرې راوړه مخامخ یې کړه سره که پتیلې راکړې به خو دوه به درکړم او که نه یې ورکړم بیا به نه دوه علم خلک پیسه زه پیسه او بدرې پیسه زه در ولم ځه ټول ما پر روجو پسې ځان لکه په شرمونو سره دا یا پکار ده ایا تا کې نشته کړه چې پتیله پردې وړي خلک وایي کړه هغه لکه د ګل کرم غزوی له ورغلې وي چې په غټه کوڅه کې درو هغه شي هغه ګرمې غونډې نه نو بیا دي هغوی به بس خاندل ستا یو شرم خو نه دي دا د ستا پلار دا د هغه د شرمېدلې ما هغوی دا ګورې په شرم کړي دا نه چې خوشحالي ولا پیدن وه او سوي به خطا کړي دې چې کم څه خوړلي سینه به دې خرابېږي نه چې څه دې قتل به سره راړول دی دا د غونډه کلمې غوړې کوي جاپایه زما خبره خو وره کنه مړه پرې دا خبره پلار دې څنګه لا مې لکه هسپتال کې اوس به راشي خدای دې زه به لږ او مرای چې کله لګي علاج کوم که خدا کولې کولی نه دي او تا په ټول یخ وبس کړی کنه اوار به بیږي خبر کېږم ما ته وګوره بچي بیږي خو په ټول به ونی جمال کوټه پکې چولې ده جمال کوټه پکې چولې خو سره مخ نه ارته ګډ وډ راځي جمال راځه راځه خو ته نشي کاټي څه د خپل لږه په تاغي توبه نشي کټي روزي دروځو په شان نیو شرمې په خلکو دي خولي تم خو ګورم نه پتیلم پټه کړ بچي وګورم ما څه بدره درولې ما او کو بدره او چې پتیله وکړې درو په دې باندې ولګي سمروکا यार कवे को वाले का हफ्ता का मुंह निश्चित की ये तो करना आओ करना तू काम होता है अला ए लगायो पक्कू लगी दो लगायो वो लगी दो तो ये काम लगे रो आता बच्चों को तेरा जा जाओ बच्ची पटू बदल का हफ्ता दे लगा क्या अट्टारी ना मां के बामुंगा मार काटना कान बुगो शर्मीडू नो ओ तो ने चर्मी गिरा करे के पल्ला वो बकरी की गडीडू पटुक बमनु अटली ओए परवा बमनवा ओ चे माटुम ले पेम परम डाटी गम डटराटी बट बटू पूरी तबे को कंदल देवता फिर तो कोने चर्मी के हां क्या वो कुल्फी कुली के नहीं ले ठीक है किंगे ई तो बच्चा बच्ची ना कूटा ना देख पर गेम तारो गवाए ना कच्चा में او بیا راتم پکې مور یاد لګي څونه کار کو د مور او د خور خلینه د خور او د لو تعریف نه وي دا خبر زمانیات ساته و مور همیشه د دشمنی څنګه دی ریدلیو یم د سپامې خلک شو علم نه خوشحال شوړم میلا اواز واله چې دل ترالم عمر کم یحیی حواله کی زه خو هم پاپتی کې به یو پیر دل ته خامخا راځي ویم په کور کې سم ښه دوت پیته یا هوا هم لګي علم را هوا والی دلته تا به ځان سره صوفي هم راوستې وکنه وای لرشه بیا شابت خلک باندې خبرې کوي خلک بس خبرې کوي بیا ته نور کال دی وسره د مرګرتیا تیر کوسو بس خبرې کېتم مړ لرشه هغه بس ظالم ځلا سره بوتل په چکرو بیا پس کوم خبرې کولې نو ته دا غي په شانتي ځان مکوا الله زما دغه سور نه ساتي امين کی خدای چې درانه وستا
مس نه بیا په سم شاپه شاه خبرې وای نه ته خو تاسو زما دا کارونه ته خو یو زما خورې داسې لکه مشره خور مې په اول خور او بیا ورس دشمن شي نه نه نور راځي کنه او تاسو پیپر ختم شي دي کنه زمونږ پیپر خو ختمې شوي دي که نه به زموږ مړی اخر نه یو پیپر پاتې دی زمونږ هم دوه پاتې دي بس یو د فزیکس او یو د اسلامیات څه کوي پنجاب هم وکړل کوشا کوشا بلې او دوه ونداریان راغلي ما خو فرمول فرمول ما خاون کې غیرت نشته ودا کې به ولې دغه کې داسې کې په واز د ګدا کې سو په نشي پتا کې غیرت تا خو د خلکو سره ملاوېده نه اوس را باندې صفا صفا مو ستاسو په کور کې مې ژوند دی تاسو نه خو زه ګیله نه کوم تاسو نه خو زه ګیله نه کوم نه د پلان نه ګیله کوم نه د مور نه ګیله کوم او نه د ارور نه ګیله کوم خو زه دا یادوم تاسو ځان شرمولې د دې سره ځان خبر کوم په کور کې مخون راس کار کوم ستړو شم مایل چې لګا هوان واخلم په دې ټالونو کې ځانګې نه آباد دلته دی ویم سوګم نشتل د سوګ د څنګه نو پکې تا کې نه کنه بجلی کم دا پاکستان د ګنټه نه یو خپل نشي ضرور نه کوم د نصیب نشته نو موږ خپل کې نشو راتلی تر څه کارو کوزر کې تر څه کارو کا چې زما مې نو چا سره وتاخته چې ستاره خیسه ختم شي ګوره کتم را واده شي او دام را واده شو نو دا خیسه مونږ ته ډیره ګران شي خپه کېږه ما چې موږ خوشحالي ته پکې خپه کېږه ما ویم دا تاسو خو شرم دی بلې تختې چا سره کوم تاسو په شرمېږئ زه ویم چې و شرمېږو خدا چې د دې د لاسه و شرمېږو ویم په شرم دغه و شرمېږي چې پیږي پی دی په شرطه پیږي ته یو 500 روپۍ مال راکړه دا خان در کور ته راځم به در کوم خدای نصیب اخاوند دې زمانه پیسې غواړم مزدور در کوم کوم واپس در کوم کوم په لو پسې تللی نشته سره دا کو د زمان ته نشته زر به مې درکړې دا نو نور باندې خلک دي به شرم سره لار کې 2000 ودرو واپس واپس دې خلکو نه اخلي په ایمان در کوم کوټه ویم به سودا سره راوړي نه نو پمزوم کو نه پدې سره خبره کوي دیوالي خو نه موږ څه ګټه وټه خو نه کوو غونډه په کور په کار دې تم د لراکې ټالونو کې چې څنګه دې نه پیسې دي کاڅه دا څنګه څنګه دا لا په بیلی بلا وړي ولی په ځان نه شو او په ما گزارو چلو هغه علامي به سره کم یاد بساتي دا د بشکال ګرمېلې ونه کړ دي دا چې زنګ چړه ما وای زموږ دا غم مشکله ده کو غلط شي ویم د خیرات دی ویم خبر واورا ما دې نازک وی دا زمانم پیسې غواړي دا لونګر دی سره کوا ما خو مې اړو خو خنه ده او کوم چوکي را عمر رور لکه عمره پس رستو بدی ردی وای سونه ویګن داس پکېږي انا خبره مونږ پسې راځي انا خبره مونږ پسې راځي څنګه ده ورنکا چې باندې کوم ته وای ور باندې کوم ته پری خو دا جواب خو نه وي نه د فتیلی الزام ولګو سبب ولګي نه الزام ولګي ولې په بل څه ولګي یو کا خو دې نه یو شرم نه مونږه دا بس کور کې غړم بقي بار دا چا دا جواب نه دی هغه یو کټ راواله ورګه کور ته راځه کورونه مړونه څه کړه بخله دا اوس کې مو هغه یو کټ راواله وای کی کوي زه سړی په کور کې چې کنه نه پکې او نه کولر پکې او نه سم بجلی کنه دا وړي په پاکستان کې تیرول ډېر کنه خبره ده دا څه ګرم شوی کله سعودي عرب یا دوبه ده اول د سم باندې که خاص وډنګ غونډه راز کوي ها وای هغه کډوال دا ورمن کا دا کار سم ونکو وي ته تاسو وځي ځان پوي نشوي زخواري کلر کړي بي دي ها ته دیو کې کنه تاسو وس دشته وای دا خیمار څوکته وای ترور خیر د خپنه کې پخیر سرمدان ته ماته دی وایه کنه ته دلته څه کې مې مترور اړه ډیره ګرمي والی او ما وی چې لګ هوا وخی الله باندې اول وکی او زما غلو سر نور دي ځان سره پناه حالت کړی دا دار سره کور را وستا دا خو زما خور د مشره بس کتروري ها ولی مشر کشر داسه کې تاسو پیغلی جنکه تاسو دلته پټالونو باندې ځانګه ته ګور هغه زمیدار راته دا غزه نه ګوري اوسې مشارې کول نو زره پس دا غزه نه راته شوم بخبري کړتلم تاسو لا و مور غزو و منظور چې بوډا سړی دی پاغه نو خدا غ په لاسونو کې وړي وی شو په موږ سچل کړي او زم نشته چوم کی ولا دا فلم په واد کې خوځوي کوټه مخ کې و مور ما ټول کارو کو څنګه عالم کنو مخ کې شوست ویدن کړي خزه بدر در بربانه خلک کوی او خبره نه ده کم د کوژدل 15 کال شي وي څه کې څه باندې دا واده نه وخت لري مترو چې جاپری وته سنوي ته وته ولي کاریږي پری دوا لا خوستا په واکه اختیار کیدا
الله دې زما د هغه خور سر خوري کې چې تا ته عقل او ادب نه خولې نو زه په کور کې نوم ناغي کور خوشې پرېښي او تا ځان سره دلته را په مخه کړه ویم سر دی خدای ډیر خوري کوي نه لګ دل کې لګ بس مات شي اچھا راته چې تاسو کم ځای دی خزې دې غبل له دوه کړي دي کنه او لاس دې زما په اوږه باندې چولې دونه بې غیرته دي راغلی دی کنه چې هسپتال ته هم نه راشه کرم یا دا خبره خو ټیک ده. السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام. په خیر بچي څنګه بیا؟ څنګه زخم دې گزاره کړ الحمدلله استاد واګان ته بیا. شکر نو الله ټول کې خیر دی. خیر خیریت کې ها. یو خبره مې اته کوله دوه خو بچي پیما خان محمد کاکا ستا غزي او غزي سره دغه په لار کې پتی الا نو پته نشي چې پتی لمته پټا کړي راو کړه پتی دې سکه سه شروع کړي و نو دا شی ګوره په لارو کې مکوي هغه سره زنانم و وی غوبلې په لار کې راغشتو ته ما ته دا وایه مرګ چې ستا په پردو کورونو کې څه کوي ته پردو زنانو ته ګورې ولې شي هغوی راکوله ته به چې په خپله ته زما خوراکۍ ته ته ګورې په لار تاسو چې په لار کې باندې چغه چولي کنه او دا خور دم چغه وي او دا رور دم چغه وي او خان محمد مو سره چغه والے نو هغه هم مړی مرا پاسول زه خو لا جام دیو ما نو تا ته پته ده چې هغه د خدای تعالی بې غیرته خلک دي ته به تتلي ته زموږ په کورنۍ په مسلو کې څه د بار راځي خبره ته ها وایه کرا ورجو دا پتی لم پرې شوړي کنه خان محمد کاکا غم دې پی دا بس ځکه نه یاره په خبره پوهېږه بس داسې بچي دا څه ما کار خراب نه وه. چې کویدل په شادي حال کې شوی دی اول کنه لوخي مو کم ځای کې چاته بګیا ویجی نو یاد چې مجمع پټه کړی ده کنه او موږ د هسپتال نه دالو پټه مې مړه پلار پرېږده دا بې شرمه خلک دی دوه بجان کوي ته راځي خبرې منې راځه نو تاسو په دا بچی ځه. ځکه نه بس ځکه نه باقي کې مزبي خیر دی دا بچي خیر منګ ته وای چې په لار کې خو سره لاندې وځي ځکه نه لکه د ډیرام کې د ورمانډمه بس د دماغ له مخه پیژنه ما یو پلیټر ورما پړې پریږه د هنر دا کنه یو وای تاسو غلا وای کړی وای کړی ستیم پټی ورشه ماره ته وی دی خور ته دی وای چې په لار کې خله مو بدی ښکارې نه نو ته خو وای که تاسو پټی کړی نو موږ ته یو مجمره کې دا خبره یا باقي بس خیر دا خبره کې مزه نو غلې یم نو خان غانې نو غلو می چاته ویني بس نه مونږ لیو زه پس پینه کې باندې غلا کوم یو دا کنه مړه ځانې د ګلاسان سپی جوړ کړی د کیته کیته کې ځکه نه مشر سره دی که یو خبره نیمه ده ته یو ورته نو څه چلو شو ځکه نه خبره نیولې ستا په کوټه کې پروت ځکه نه ظالم یا بچي بس دا کنه ما پم کې کنه دې جوړه خاطر کا ما پم کې کنه دا وګوره ته بس دا به سره ګورم سبا وکړه زماړه دا زه اوس پرېږده. ګوره کاکا ته سپینګری تا ته څه وایم نو ګورم تا ته ما په سپینه کې دی چې بچي بس ما پم کا ما پم کا په دا واه کنه موږ نه ته دا سپیری چاته یا بس بس ما پم کا کنه بچي بس ما پم کا تاسو له وګورم کته نه رزلټ وګورئ زره بس تمام زه ولا صحیح ده. زه دا خپل غاړه کې ناست مورا شزه خپل صحیح ده. سره راولې ده بیغمه شو زمانه ده. زار کله مشر دی مشر دی کی مور کنه نه راو ټیمپور ته بوده په زه هم کې چنجیو نشي ګرمي ده ده تبو بار بار خر د باچاو ډېر دا استاد په شان ما یو متا کنه یو خر د باچا خته شي زمکه ګرمه ده دا ته په مزه مزه درځم ما چا پړې ته وشتي زمکه ګرمه وای پاکه داسې مسلمانان دي بس شیطانان دي دو پړی کې دوه کسان جنگل دي पुण्या तू बासा तू बाया का Allah زما د شرم لا پاتې وای ماشومان دي نو ټیک نو ماشومان دي نو ته ما ته دی واچ د کرکټ د میدان دا چې تا غون ماشومان را دن نه کړی دي مړې نه خبر دلته تمام ټوک نو ما نه له خپل لوخي کوي هغه او په کټای نه مترو ته زما خبر اورا تا چې دې د رشتہ کوله پهلا به ولې د دماغ علاج کړو دماغ یې ډبلو دی په دماغ کې فرق دی دا جوړتا ته او ته پرستر وروچیږي دا ما کېدل کړه زه پورم او په ان شاء الله خپل واده په ډنګ ډنګ باندې کوم څنګه مې چې کویدن خلکو ته غولا ما ته دوه کنه
چې دا لولنګره او دا لولنګره بار وته ځانګل کنه نو سوټا ته په کور کې پروت یا دینه لګله ځان کوم دی بار په پټی کې څه ویلې جوړ لګولې دی هغه دغه زورابول ما لګولې ما د پټه زورابل لګولې دي او زورابل ته تر پټونه کتل سر لماتم ها بیا نه زمون ما په دې کوټه کې کا بسو بال منو سم ته وګټه دی نه کنه پروي کنه بیا بیا سوټی تماشا ابو خانیا راځه السلام علیکم مبارک باید تر راغلی کوئی څنګه سیږي سیخن هادي سیږي سیو بس دا ولي باجي كل دي نه خواکینه هذا اللي بيقول هذا زكاة كلام كي خيري خليه هو طاقم شالو بعدين هم يوكار إذا زكاة كيو جا جابريلي وين وده الذي قرآن حان صالحة زيارك رمات دوامه کوا خزې د اړه دوه ور کړی او په شابه دي زه ټول عمر دا غم ګرځم ودارون يا همال اسپیټال ته بس نه کړنه کوي ما عمل کرو عمل دې ګلاس باندې کېو کډې خپل ځای کېو په خاطر د باچا ته شي د څه خته ته تا دی له پتا کړی دا څه وایي چې اډو کې مات کی نه بچي اډو کې مې بچي دا خپل کرک د بس تا نه مې ډیره زیاته غټه ګیله ته مال اسپیټال قضې ته دا نه حق نه اعلان نه در مازغه ولا وایي دا وایي نه دا ملي ته مکو دا سره اے موږ د هسپتال نه راځو زموږ سر زخمی ته په موږ ګټونه دا را پاسه ولا سره ورشه اول مرته شیره ډنګ کوي وایي را پاسه نه کوي داجی جی بچی داجی خدا قصه قطاره واره شو کنه ها نو یې لګو خو ځکه نو څنګه په دمبه خلا ټیک نه مګنه بس بچی خو ځم کوي بس یو د شي د ځالو کوي بیا اوس خبره وشو ورته چیرې راځه راخه چیرې باندې کمی غټ اختر دی کنه او دغه سب نشه کوم نو انتظارونه کوم او دا قصه راغونه کې کنه پس ورشه وته اختر نه کنه مونږه یو پیندره د مخکې دا واده کوو بیا غټي وخی یو متړي سره نیوزګاری لارا دا قصه د اختر نه مخکې راغونډه دیونه ته پړې راځوړن کو ایسته پانسی کړه خبر ولا ختمه کا دا اختر را روان دی بیا کړه ته ټول ول ما دا څنګه یو په دې څنګه دا کې ملودیو الله دې خوشاله کا کوئی دم په خیر باندې وکړه کنه بس وشو خو بس ناستو ما خو زړه بس خلاص شو خو شوا او پتیلا غیا والا او فانتاسی نه دا هغه باندې وایي چې موږ کوم پتیلا باندې کوم دی راوړل نو دا ایتال نه کړی مال نه کړی چاره ورکړي هغه زره ته پورا خبره کوم هغه چې پتیله راکړه نو د پکې یو زنانه لوريجي راويستلې هغه له ورکوي دا پتیله مې سا او دا اوريجن پکې یو سا ګوره دا خبر نه خبره کومه هغه د ورکړه ول زمانو مو ته نه یاد دا داړې ما جمعه د څنګه کوي زمونږ دیوال ته او کنه څنګه نه خراب چې پتیلی نه خبر ها ته چې وېسره پتیلی نه خبر کوم پتیلا دا څه وای ها مړه واخدي خور له ورکړه کنه زه خبرم کنه یار جمعه تر سره لاړ شم ابي دی له ورکړم جمعه تر سره دم چې دوله زما د مخې ورکړه ته ما ته ګوره اته کې پورا میاشت اے ورځ د مو دا سر ولوله کنه په سمانی من پتیله غخذ له ورکړې ته دا تو خبرې بچی زما زوی دی او زامن چې کوم دی پلاته ډېر قدردان دی ډیر قدردان دی هسپتال کې دی او ته تیر کړه او دای مونږ ویل چې دا هسپتال کې زما پلار بوت دی او کنه خر پکې راغور دي ته دا زما زوی نو بچی ته پاتم نه ودا ته دی شادي خال کې چې کوم دی مشري کوله کنه هغه متاواله شو دا کړه په بانک کې منیجر دی ته بس تو چې خزولې دا نو پلار اورور ته نه ایر شو خور ته نه ایر و صرف داغینه تاوید دا آگے ګوره چې مخ کې څنګه لګلا خزرا وي دا میاش چې کله تیر شي به په بل میاش راځي نه بس دا هیڅ میاش ختم شي به به دې قیامت راځي دا او بل دا ته وایا به دې سره د سلند دی ټول خبر غږم نو بجیږي نه لا دا تو چې څنګه کله نه توري شنو وایا کنه نه شرمېږي شويه دا نو دا ټوم باندې کنه لري او دوله مبارک نه لا تكاشي لا تكاشي لا تكاشي دواء لا بنزين جنسة ما دور ما دي باوني apa دي كلمة بقول شيء ما خبرت ما کله چې ما مټیان ویشلې دي خلاص تاشي دا څنګه کړه چې د جاپان ورکړی وا پټیا یا پریلا ها
پتیله تو چې دا روزو ډکه ځکه ورته ته شنه ها او اوس په ځان کې ته ما ته پوسو کول ما ته پتیله خو نشته وای دا څنګه خبره شو نو تاسو د خال نم پتیلی ډکی کړی دی او کاکا یې هغه چام نه کنه چام کارونه ټیله کوي وای مګه کس راته وی تروري وی دا روجه څه پاتې کیږي نو ماته خزا مې دې پتلې کا دې چم گاون کې به په پاره چلا لا سوالی روجي مور راټول کړی یا مولا ما ته وځي ما ته ما خو له دوی را تم یو ته نو لا سوالی قد خو لا سوالی اډي لاس باندې نه وی هغه راته وی یا ځای کې پتیله راغله کما ولا ورکړه ما وی چې د شادي خال والا شل کسب مو په سینګه زیاتې چولې د شل کسه خوراک دی په پتیله کې راوړل کوم دی اخوان جا هغه مې نصیب نشوي هغه بل دالو ته مې دې تا ګوره هغه چې پتیله پرې هوا پته نه کې چاو چتا کړی کوم بولم دا ور کړی یم پاکاجي خبر کوم دا ګل جاتل ته مخ وکړ شوی د مله د خیر وکي وګیږي بڑا کله چسپانی ور کړی بنا د چسپان مکه مسره خوګه وا اے پتیله ما ته ټول خپل دي کنه او چې خپل دي خامخا داسې کار کوم سره ورشه وای نه ورشه سره چا کړه البته نو ورشه ما چې ته پوسټ و چې پتیله څه شو یا خدا پتیلی اوس پرې دا بل تاسو ځوانه او پتی ورشي موږ په دې پکارو وای زه سیټ پتیله مې دا او چې دې د سعودي نه را دا ټول سیټ راوړو وو کنه زه تاسو کوم ها تا خپل دونه خوراک کو چې بیا په خېټه باندې د سوتلې بوجه چولې بچا زم بشي او تا له په پتیله کې ځان سره ما راوړل ته وره پتیله مو پښمونه خوشمو یې سینګه ما ته وی دا ونجاو له ولې کوم کنه لکه ویجه راوړل کوم ډېر او نو دا ونجا خو ټول راغلی وکنه خدای یو خو د پنجاب کې به انا هغه کړی کړی نو به مش کله موږ خالي تاسو مين د خويندې مرا پیدا شو بیا خپل دې ما ته شمه غویم د چم گاون کې ورکو چې خلکو ته پته ولګي دا چې ستا په کور راځي په خپل بخې کې زبو وینم چې ته چاله پلي ستاره عزت مې دا زما مال خلکو خوري دا ستا مال ته زما مسؤل پیسې زما مال زما او ستا مال ستا مسؤل پیسې مو شي هغه ته نه کاری چې مال دوه دې ته به اولي دا پکې دا جوړه له غیبي کوم